بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی لایسوسوم. کاز اف نیم یعنی مطلب د لایسوسوم ته لایسوسوم ولې وایي، څه وجه ده؟ نو د لایس مطلب دی سپلیټینګ یعنی بریک ډاون، او د سوما مطلب دی باډي. نو د دې نه راغستل شوی دی لایسوسوم. ٹھیک ده که نه؟ نو مطلب دا دی چې د لایسوسوم زمونږ سره یو داسې باډي ده، یو داسې سیز دی چې دا څه کوي؟ سپلیټینګ کوي یعنی بریک ډاون کوي، ماتول کوي. ٹھیک ده که نه؟ نو مخکې راځو چې د څه ماتول کوي، څه بریک ډاون کوي، سپلیټینګ کوي که نه؟ ښه ډیفینیشن که مونږ ډیفینیشن له راشو نو a single membrane bounded organelle containing strong digestive enzymes. دا لایسوسوم زمونږ سره یو داسې ارګنیل دی د سیل په سایټوپلازم کې موجود وي چې دا سنگل ممبرین باونډډ ارګنیل دی، یعنی مطلب د دې نه چارچاپیره سنگل ممبرین تاو دی، یو ممبرین دی تاو دی چارچاپیره، او containing strong digestive enzymes، او د دې ممبرین نه دننه strong digestive enzymes موجود دي، یعنی مطلب داسې enzymes موجود دي چې هغه ډایجیشن کوي، سپلیټینګ کوي، بریک ډاون کوي. ٹھیک ده که نه؟ ډسکوري لکه مونږ راشو چې په اوله پیره باندې دا زمونږ سره چا ډسکور کړو، نو فرست ډسکورډ بای ډي ډاف ان 1949. په 1949 کې ډي ډاف ساينټیسټ چې کوم دی په اوله پیره باندې دا ډسکور کړی و، لیدلی و. پریزنټ ان دا په چا کې پریزنټ وي؟ نو دا په انیمل سیل کې پریزنټ وي. ټیک ده که نه؟ ابانډنټ ان په انیمل سیل کې خو پریزنټ وي، خو سیوا په چا کې وي؟ په کوم قسم سیل کې؟ مطلب که مونږ خپل ځان واخلو که نه، نو مونږ په کینډم انیمالیا کې راځو، نو انیملز کې راځو، نو یعنی مطلب زمونږ په جسم کې خو د دنیا قسمونه سیلز دي که نه، نو په کوم قسم سیلز کې دا ډېر زیات پریزنټ وي؟ ابانډنټ څه ته وایي؟ کثیر مقدار. صحیح ده که نه؟ مطلب چې سیوا وي پکې. نو WBCs کوم چې وایټ بلډ سیلز دي، وایټ بلډ سیلز مطلب زمونږ د جسم چې کوم وایټ بلډ سیلز دي، کوم چې د بیماریانو خلاف جګړه کوي، په هغه سیلز کې زمونږ سره چې کوم دی نو لایسوسومز ډېر موجود وي. ټیک ده که نه؟ ابسنټ ان د لایسوسوم په چا کې ابسنټ وي؟ په چا کې نه وي موجود؟ نو یاد ساتئ چې دا په پروکاریوټیک سیل کې هم نه وي موجود، یعنی مطلب په بیکټیریا کې لایسوسوم نشته. and in plant cell او په پلانټ سیل کې هم زموږ سره چې کوم دی نو لایسوسوم نشته. ټیک ده که نه؟ اوس مونږ دا خبره وکړه چې په پروکاریوټس کې نشته، یعنی مطلب په بیکټیریا کې زموږ سره لایسوسوم نشته. نو هلته به د دې لایسوسوم کار څوک کوي؟ بریک ډاون به څوک کوي؟ سپلیټینګ به څوک کوي؟ هلته به زموږ سره سایټوپلازمیک انزایمز کوي. په سایټوپلازم کې چې کوم انزایمز موجود وي نو هغه به زموږ سره چې کوم دی نو د دې لایسوسوم کار کوي. ټیک ده که نه؟ او په پلانټس کې به زموږ سره د دې کار څوک کوي؟ نو په پلانټس کې چې کوم سنټرل ویکیول موجود دی د پلانټ سیل، هغه د دې لایسوسوم په ځای باندې کار ورکوي، یعنی مطلب هغه چې کوم دی نو بریک ډاون او سپلیټینګ کوي د خوراک مراک. صحیح ده که نه؟ نو بل مونږ راځو اوس فارمیشن له، چې یعنی مطلب د لایسوسوم جوړیږي څنګه؟ نو یاد ساتئ ډایجسټیو انزایمز آر سینتھسایزډ آن RER. چې کوم ډایجسټیو انزایمز دي، سټرانګ ډایجسټیو انزایمز کوم چې بریک ډاون کوي، سپلیټینګ کوي، نو هغه انزایمز په رف انډوپلازمیک ریټیکولم باندې جوړیږي. ځکه چې په رف انډوپلازمیک ریټیکولم باندې څه وي؟ رایبوسومز. او مونږ ته پته ده چې رایبوسومز څه جوړوي؟ پروټین جوړوي، او انزایمز زموږ سره څه دي؟ پروټینز دي. ټیک ده که نه؟ and further processed in Golgi apparatus. او دغه enzymes چې کوم دی نو دا بیا ځي Golgi apparatus ته، او هلته چې کوم دی نو دا نور پروسس کیږي، کار پکې کیږي. ټیک ده که نه؟ then budded of as vesicles. او بیا د دې Golgi apparatus نه چې کوم دی نو د vesicles په شکل کې یو بډ شي، داسې یو بډ شانتي چې کوم دی نو پکې جوړ شي، یو بال شانتي پکې جوړ شي، او هغې ته بیا مونږ څه وایو؟ لایسوسوم ورته وایو. ټیک ده که نه؟ نو بډ اف څه ته وایي؟ چې کله کې دا بیا راوشو کولی شي. ټیک ده که نه؟ ګورئ ډایګرامټیکلي که مونږ راشو نو دا زموږ سره یو انیمل سیل دی، په دې کې چې کوم دی دا زموږ سره نیوکلیس دی. ټیک ده که نه؟ مونږ ورته نیوکلیس لیکلی دی. د نیوکلیس سره چې کوم دی نو اټیچ وي انډوپلازمیک ریټیکولم، نو دا زموږ سره انډوپلازمیک ریټیکولم دی. په انډوپلازمیک ریټیکولم کې چې په کوم انډوپلازمیک ریټیکولم باندې رایبوسومز اټیچ وي نو هغې ته څه وایي؟ رف انډوپلازمیک ریټیکولم. دا په دې ریډ کلر کې څه موجود دي؟ رایبوسومز. نو دا زموږ سره RER دی، یعنی مطلب رف انډوپلازمیک ریټیکولم دی. او دا څه دی؟ په دې باندې رایبوسومز نشته، نو دا سموث انډوپلازمیک ریټیکولم دی. اوس مونږ دا خبره وکړه چې د لایسوسوم چې کوم انزایمز دي نو هغه چېرته جوړیږي؟ په رف انډوپلازمیک ریټیکولم. نو چې کوم دا انزایم دا زموږ سره رایبوسومز دي، نو دا څه جوړ کړي؟
دا زموږ سره انزایمز جوړ کړي او په دې ځای کې چې کوم دی نو دا زموږ سره جمع شي. ټیک ده. په اخر کې دا د دې نه راوشو کېږي د رف انډوپلازمیک ریټیکولم نه او دې خوا چې کوم دی نو راشي څه ته ګالجي اپریټس ته. دا زموږ سره څه شی دی؟ ګالجي اپریټس. نو ګالجي اپریټس ته په دې طرف باندې چې کوم دی نو انټر شي. بیا دا په دې کې دې خوا راځي مطلب پروسس کېږي، موډیفیکیشن پکې کېږي او فاینلی چې کوم دی نو د دې نه داسې بډډ اف شي، یعنې مطلب راوشو کولی شي دي او دا چې کوم دی نو زموږ سره څه دی؟ لایسوسوم. ټیک ده. نو زموږ سره د لایسوسوم فارمیشن دغه شان کېږي. په رف انډوپلازمیک ریټیکولم باندې انزایمز جوړ شي، دغه انزایمز چې کوم دی راشي ګالجي اپریټس ته، په ګالجي اپریټس کې پروسس شي، نور کار پرې وشي او فاینل چې کوم دی نو د هغې نه بیا بیل شي. دې ته بیا موږ څه وایو؟ لایسوسوم ورته وایو. ټیک ده. اوس به موږ راشو فنکشنز لا چې یعنې مطلب د دې لایسوسوم فنکشنز څه دي، د دې کارونه څه دي. نو انټرا سیلولر ډایجیشن دا چې موږ هلته وایي که نه چې لایس څه ته وایي؟ سپلیټینګ ته، بریک ډاون ته. نو هغه زموږ سره اصل کې د دې کار دا دی چې دا څه کوي؟ دا انټرا سیلولر ډایجیشن کوي، بریک ډاون کوي. نو ډایجسټ فود پارټیکلز چې کوم خوراک مراک سیل ته ورشي که نه نو د هغې بریک ډاون کوي، سپلیټینګ یې کوي، ډایجسټ کوي یې، هضم یې راولي. ټیک ده. د هغې خوراک مراک نو یو کار یې دا دی او په دې وجه باندې دې ته څه وایي؟ دې ته لایسوسوم هم وایي. ټیک ده. ښه. ډیفنس کې دا کار ورکوي، یعنې مطلب د بیماریانو خلاف چې کوم دی نو دا جګړه کوي. څنګه؟ ځکه چې که فرض کا مطلب ډسټرای پیتوجنز لایک بیکټیریا ایټسټرا، مطلب دا دی چې که په سیل باندې چېرته بیکټیریا وغیره اټیک وکړي نو دغه بیکټیریا دا سیل ته دننه لاړ شي، لایسوسوم راشي او د دغه بیکټیریا باندې چې کوم دی نو اټیک وکړي او دغه بیکټیریا ډایجسټ کړي، بریک ډاون یې وکړي او ختم یې کړي، نو بیماري را نه شي. ټیک ده که نه؟ نو مطلب ډیفنس کوي د سیل. بل دی آټوفیګي یا آټوفیجي. ټیک ده که نه؟ نو دا کار کوي. دا اوس څه ته وایي؟ آټو څه ته وایي؟ پخپله. او فیګي څه ته وایي؟ خوړلو ته. ټیک ده که نه؟ نو یعنې مطلب ریموول آف اولډ اینډ ډیمیجډ ارګنیلز. که فرض که په سیل کې پخوانی ارګنیل وي یا مطلب خراب ارګنیل وي نو هغه چې کوم دی نو څه چل وکړي؟ لایسوسوم ورشي او هغه ډایجسټ کړي، ختم یې کړي، ریموو یې کړي. ټیک ده که نه؟ او بل ارګنیل په سیل کې نوی چې کوم دی نو جوړ شي. ټیک ده. نو دې ته څه وایي؟ آټوفیګي یا آټوفیجي. بل دی آټولایسس. آټو څه ته وایي؟ پخپله. او لایسس څه ته وایي؟ سپلیټینګ ته، یعنې مطلب بریک ډاون ته. نو ټول سیل چې کله زموږ سره ختم شي، بریک ډاون یې وشي، ډایجسټ شي، نو دې ته څه وایي؟ آټولایسس وایي. یعنې مطلب لایسوسومل ممبرین رپچرز، لایسوسوم ممبرین څه شي؟ رپچر شي، مات شي. دا ممبرین چې کوم دی نو دا مات شي. ټیک ده که چې دا ممبرین مات شي، وشلېږي، نو څه چل وشي؟ اینډ ریلیزز اټس انزایمز. نو دا انزایمز بهر ته ریلیز شي. چې دا انزایمز بهر ته ریلیز شي دیټ کازز سیل ډسټرکشن. نو دا ټول سیل چې کوم دی نو ډسټرکشن یې وشي، ختم شي، تباه او برباد شي. ټیک ده که نو دې عمل ته څه وایي؟ آټولایسس. په بعضې نیم کیسز کې چې کوم دی نو دا عمل ضروري وي، لکه مثال کے طور پر لاس آف ټیډپول ټیل. که تاسو خیال کړی وي په دې ډنډونو منډونو کې چې کوم دی نو هغه واړه څیزونه ګرځي راګرځي، موږ وایو دا د میانو بچي دي. نو دا د میانو بچي نه وي، دا د چندخو بچي وي اصل کې. ټیک ده. او دې ته څه وایي؟ ټیډپول ورته وایي. نو څه ټایم پاس چې کوم دی نو بیا وړوکې چندخه چې کله جوړه شي نو په هغې پسې بیا لکۍ نه وي، اوله پسې لکۍ وي ځکه موږ ته میان ښکاري او موږ وایو چې دا د میانو بچي دي. نو هغه وروسته چې کله بیا ترې وړوکې چندخه جوړه شي نو بیا پسې لکۍ نه وي. دا لکۍ ته په کوم عمل باندې لرې کېږي؟ څوک یې دې لرې کوي؟ دا یې لایسوسوم لرې کوي په آټولایسس عمل باندې، چې په دغه لکۍ کې کم سیلز دي نو هغې کې چې کم لایسوسومز دي هغه وشلېږي، آټولایسس وکړي او دغه لکۍ ختمه شي. ټیک ده. نو میټامارفاسس عمل کې چې کوم دی نو دا پکارېږي. ښه. ادر نیمز د لایسوسوم ته نور څه نومونه وایي؟ نو ډایجسټیو بیګ دې ته وایي. ولې ورته ډایجسټیو بیګ وایي؟ ځکه چې پرفارم انټراسیلولر ډایجیشن، په سیل کې دننه چې کوم دی نو دا ډایجیشن کوي. لکه مثال کے طور پر که دلته زموږ سره چې کوم دی نو څه خوراک مراک دی که نه، دا خوراک دی فرض که، نو دا خوراک دا دې خوا راوړي. ټیک ده که نه؟ دا خوراک دې خوا راوړي، داسې دا خوراک اوس دې ځای ته راغلی. ټیک ده. او اخره کې چې کوم دی نو دا زموږ سره څه شي؟ بیا دا زموږ سره داسې بیل شي، دا چې کوم دی نو زموږ سره فوډ ویکیول دی. ټیک ده. خوراک دننه راغلو که نه نو دې ته اوس موږ څه وایو؟ فوډ ویکیول ورته وایو. فوډ ویکیول. نو اوس دا فوډ ویکیول راشي، ټیک ده که نه، او د دې لایسوسوم سره چې کوم دی نو میلاو شي
او دا لایسوسوم کې چې کوم دی دننه زموږ سره دا خوراک راشي دا انزایمز دا چې کوم خوراک راغلی نو دا ډایجست کی بریک ډاون یې وکړي نو دې ته موږ څه وایو انټراسیلولر ډایجیشن ورته وایو او چونکې دا ډایجیشن په دې لایسوسوم کې وشو په دې وجه باندې دې لایسوسوم ته موږ څه وایو ډایجسټیو بیگ ورته وایو ټیک شو دې ته سوسایډل بیگ اف د سیل هم وایي سوسایډ څه ته وایي خودکشي ته ټیک ده کنه مطلب کله انسان خپل ځان هم ختم کی نو چونکې دا زموږ سره په کوم سیل کې چې موجود دی نو خپل ځان هم ختم کی او دغه سیل هم ختم کی نو اټولایسیس کوي په دې وجه باندې دې ته څه وایي سوسایډل بیگ اف د سیل ورته هم وایي ټیک ده